او دا د څاخ یو مشهوره ونه ده چې نور د هغه سره موجوده یم دا ورسره له ونې خور کې وبهیږي او زموږ سره د غالوکې یو اوسېدونکی ملګری هم موجوده دی موږ به د دغه نه هم د دغه سندر په باره کې پوښتنه کوو ځکه چې موږ ماشومان وو دغه ونه دومره غټه ونه وه او موږ چې څومره د مشرونو نه اورېدلي نو دغه ډېر اوږد تاریخ دی په د هغې په باره کې نور موږ غواړو د موږ سره دلته کې د غالوکې اوسېدونکی ښاغلی پاکستان افریدي صاحب موجوده دی موږ به د هغه نه پوښتنه کوو چې د هغه له څه معلومات دي نو او نوره ویډیو بیا مخکې در سره وګورو نور معلومات په پاتې شونې ویډیو کې مکمل تاسو ووینو انشاءالله نو ګرانو مینهوالو لکه څنګه موږ تاسو سره خبره وکړله چې دا ډېر اوږد تاریخ لري او دا وګورو دغه شنور د ویښ دا وه یعنې د ویښ نه دا شروع ده د پوسه پورې دا ونه تاسو خپله کتلی شو دا وګورو ډېر بلند سینور دی او دا ډېر تاریخي ده او ډېر وخت سینور دی نو د موږ سره د دغه غالوکې یو اوسېدونکی ښاغلی پاکستان افریدي صاحب موجوده دی نو موږ د دغه نه به بقایا پوښتنه کوو چې دله څومره معلومات دي د دغه سندرو په باره کې نو پاکستان افریدي صاحب السلام علیکم موږ تو ته چې کوم دی په اوا د خبر کم خبرې په ټولنه کې بخیر راغلی وایو او بیا دا د نه غواړو که زموږ مینهوالو ته دغه معلومات لیکن مهرباني به دې وي چې د سندرو په باره کې تو سره څومره معلومات د مخکینو مشرونو دی خو دي وعلیکم السلام خیر ډېره ډېره مننه نو دا خو د چې کوم داسې مشر ملوي نیکه مې و که نه حاجي نیکه رسالو نو دا غټ 500 کلو پورې تاریخ پوښو لري یعنې د تو نیکه د کاره دا د 500 کلو تاریخ لري نو ګرانو مینهوالو بس مختصر ویډیو مو دلته ځکه کوو چې هغه دغه مخکې بیا نوره ویډیو هم روانه ده نو بقایا معلومات چې کوم دي د هغه تاسو په مخکې ویډیو کتلی شو او دا ویډیو د سره په ګروپونو کې شیر کړو د ملګریو سره یې چې کوم دی شریک کړو په کمنټ کې موږ د خپله رایه چې کوم دی خامخا یعنې روکړو چې تاسو دا په باره کې څه رایه راانشئ نو بیا حاضرېږو تاسو ته به دغسې معلوماتي ویډیوګانې کوو نو موږ د ښاغلي پاکستان صاحب هم ډېره مننه کوو چې موږ ته واخلو کړلو او دا معلومات یې راکړو پاکستان صاحب ډېره مننه او ډېره شکریه د الله په امان دومره لوی او تاریخي چینول په پوره پاکستان کې مې وي لکه دغه څومره اوچتوالی دی او څومره دغه تاریخ دی دومره لویه ونه په پوره عمر پاکستان کې مې وي خوږو مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افریدي قوم مختصر شان او لنډه پیژندګلو افریدي قوم په اتو قومونو مشتمل دی لکه ملک دین خیل کمبر خیل زخر خیل ادم خیل کمر خیل کوکو خیل اکا خیل او سیفای دا قومونه په مختلفو علاقو کې آباد دي لکه تیرو میدان لارباغ بارباغ تیرا باړه ترخوکاس کوټ سندولا تورویلا رشګال بازار لنډی کوتل جمرود کجوري نالا شاډلې درس په دغو علاقو کې استوګن دي د یادونې وړ خبره ده چې قوم کمرخیل هم په افریقا کې یو ځانګړی حیثیت لري قوم کمرخیل هم ډېر لوی قوم دی کوم چې په درو قبیلو مشتمل دی لکه درې پلوری مغول خیل او خویداد خیل خویداد خیل په تختګي وشبله منځاخي کوکو دره میرو دره وچه دره رنگ دره ستونزو دره خونه زیارت وغیره وغیره علاقو کې استوګن دي مغول خیل او درې پلارې په ګاډۍ سوخ کجوري او لاډان بازګاړه کې استوګن دي محترمو اوریدونکو او کتونکو په خیبر ضلع تیرا کې د قوم کمرخیل د سوخ علاقه ډېر شهرت او ښایست لري په سوخ کې درې لویې قبیلې اوسېږي لکه درې پلورې کې دوې قبیلې دي تورخیل او شخرخیل او درېیمه قبیله مغول خیل او ترکرخیل دي په ترکرخیلو کې
ګلي خیل، خولخیل، کوز اجرخیل او پاس اجرخیل، شیخان او رسول خیل شامل دي. په شخل خیلو کې دغه شیخونه شامل دي: زبری، حسنکی، ټوسخان، قاضیان او خداخیل شامل دي. په تورخیلو کې دغه شیخونه شامل دي: میانورخیل، رضاخیل، افضلخیل، زیړان جانخیل، سپاړي مانخیل او بڼیاخیل او عملخیل شامل دي. د څاښت موسم ډېر ښکلی او زړه راښکونکی دی. اوبه یې ډېرې یخې او خوږې دي. د اوړي په موسم کې ښې یخې سیوري او ښه یخې اوبه لري. هر قسم سبزي، فصل، میوه او غله پکې د اغلا قسم کېږي. په څاښت کې یو چنار دی چې د مشرانو په قول 500 کاله اوږد تاریخ لري. دلته یوه چینه ده چې د چنار چینه په نامه ډېره مشهوره ده. ډېرې یخې او خوږې اوبه یې دي. دغه چنار لاندې به مشرانو پخوا زمانو کې جرګې او فیصلې کولې. پخوا زمانه کې به چې باران نه کېدو نو ماشومانو به ټولنه یې کوله. کور په کور به ګرځېدل او خلکو به ورته اوړه، چینې، غوړه، غوړي، نغدې روپۍ ورکولې. بیا به هغه د صدقې ټول سامان لکه اوړه، چینې، غوړه وغیره دا به یې راجمع کړل او دلته کې د دغه چنار د لاندې به مشرانو، زنانهو هغه خوراک تیار کړو، پاخه به یې کړل او د ټول څاښت د علاقې خلکو لویو وړو به ماشومانو، زنانهو به هغه وخوړل او د الله پاک نه به یې د باران سوال وکړو. او دعا به یې وغوښتله نو الله پاک به باران وورولو. دغه د چنار کمال برکت نه و بلکې د خلکو اخلاص او صداقت و. خو موږ دغه ذکر ځکه وکړو چې د دغه چنار سره دا خبره تړون لري. د څاښت درې ته د دغو علاقو نه د قدرتي چینو اوبه راځي لکه سندرپال، غلام علي، خوکور، شالامار، جړوبی، خرکی، درونغرو، سمندري، دروټي او د باغ حرام علاقه شوه. دغو علاقو نه د قدرتي چینو اوبه راځي او دغه د څاښت باغونه په ټیپې باندې اوبه کېږي. په څاښت کې هر قسم میوې او همدارنګې سبزي او غله دانې کېږي. د څاښت خصوصا پیاز ډېر مشهور دي چې ښکلي پیاز یې دي او همدارنګې پکې بیا توره ملوک ډېر ښکلی کېږي. د هغې نه علاوه پکې توتان، شاتوتان هم د اعلی قسم کېږي. نور پکې هر قسم میوې او دانې کېږي او ښکلی موسم لري. ښکلې اوبه یې دي، اوبه یې صافه او مزېدارې دي، هېڅ قسم خیری، اوبړې وغیره نه لري. صلاحکار عبداللطیف افریدي صاحب هدایتکار او همکار زموږ خور پاکستان افریدي صاحب، معاون قمرخیل افریدي صاحب، لیک د اوازګل اواز افریدي، فرمایش د ټولو مسافرو وروڼو له طرفه، پیشکش اواز د خیبر قمرخیل ادبي ټولنه. ګرانو مینوالو دا لاندې شوي معلوماتو چې موږ تاسو سره شریک کړل، امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ به وګرځېږي او زموږ سره خپله رایه په کمنټونو کې شامله کړئ او زموږ د یوټیوب چینل اواز د خیبر قمرخیل ادبي ټولنه سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج مو فالو او لایک کړئ. د ملګرو سره په ګروپونو کې